Do you want to start speaking English in daily life? Do you feel shy or confused when you speak English? Don't worry. This video is specially made for you. Just watch till and end, practice with me, and you will feel confident speaking English. سلامونه ګرانو زده کوونکو. په دې کلاس کې به تاسو زده کړئ چې څنګه په ورځني ژوند کې یعنی ډیلی لایف کې خپل ملګرو دوستانو یا له خپل کورنۍ سره په انګلیش خبرې شروع کړئ. ځکه دا کلاس داسې جوړ شوی دی چې په دې کې هغه هر څه شته دي کوم چې تاسې په ورځني ژوند کې استعمالوئ. نو ویډیو مه سکیپ کوئ، تر پایه وګورئ. نو راځئ چې ویډیو سٹارټ کړو. نو په اوله برخه کې لرو مونږه introducing yourself، یعنی د خپل ځان تعارف یا د خپل ځان معرفي. ځینې وخت خلک تاسې نه پوښتنه کوي please introduce yourself. دا د انګلیش ډېره عامه یا common sentence ده. ځینې وخت مونږ او تاسو نه خلک پوښتنه کوي که نه please introduce yourself، مهرباني وکړه خپل ځان راته معرفي کړه. نو په اول سیکشن کې موږ وایو چې how to introduce yourself، څنګه چاته خپل ځان معرفي کړو. نو اوله پوښتنه چې تا نه کیږي هغه دا ده چې what is your name. what is your name، ستا نامه څه شی ده یا ستا نوم څه ده. خو د دې پوښتنې د جواب ورکول نه مخکې تاسو د هغه چا نه مننه وکړئ هغه چا تاسو نه دا پوښتنه کړې ده. نو تاسو ورته داسې ویلی شئ چې good morning، good evening، good afternoon. good morning سهار په خیر که سهار و، good evening ماښام په خیر که ماښام و، good afternoon مازدیګر په خیر او که مازدیګر و. بیا تاسو ورته ویلی شئ چې thank you for giving me the chance or opportunity to introduce myself. مننه کوم ماته د چانس راکولو چې ځان معرفي کړم. یعنی هغه چا چې تاسو نه پوښتنه کړې هغه نه یو مننه وکړه چې تاسو نه مننه کوم چې دا چانس هم ماته راکو چې تاسو ته خپل ځان معرفي کړم. بیا به ورته تاسو ویلی شئ چې my name is احمد، زما نوم احمد ده. my name is احمد. یا دا تاسو لنډولی هم شئ I am احمد، زه احمد یم. I am احمد، زه احمد یم. یا I am احمد، زه احمد یم. هیڅ مشکل نه لري. دا I am احمد شارټ فارم ده او I am احمد لانګ فارم ده. تاسو دواړه کارولی شئ، هیڅ مشکل نه لري. یا تاسو په بله طریقه هم ویلی شئ چې this is احمد، دا احمد ده. خپل ځان ورته یادوئ this is احمد، دا احمد ده. نو تاسو نه چې دومه پوښتنه وکړي what is your father's name. what is your father's name، ستا د پلار څه نامه ده. my father's name is بشیر خان، زما د پلار بشیر خان نامه ده. or his name is بشیر خان، د هغه نوم بشیر خان ده. دواړه صحیح دي. my father's name is بشیر خان or his name is بشیر خان، د هغه نوم بشیر خان ده. د his چې ده دا د نارینه‌و لپاره کاریږي، ملکیت ښایي اونرشیپ. او هر چې ده دا د زنانه‌و لپاره کاریږي، دا هم ملکیت یا اونرشیپ ښایي. نو کله چې تاسو نه درېیمه پوښتنه کوي how old are you، ته څو کلن یې. how old are you، ته څو کلن یې. I am 20 years old، زه 20 کلن یم. دلته چې دا کم 20 راغلی دا ټي چې ده دا به سایلنټ، دا به آواز نه ورکوي. 20 به نه وایې، 20. I am 20 years old، زه 20 کلن یم. یا دا تاسو لنډولی هم شئ I am 20، زه 20 کلن یم. هیڅ مشکل نه لري. I am 20، زه 20 کلن یم. نو کله چې تاسو نه بل سوال کیږي where are you from، د کوم ځای نه یې. where are you from، د کوم ځای نه یې. I am from the UK، زه د UK یم. یا United Kingdom چې ورته وایي برطانیه، United Kingdom. بیا تاسو نه بل سوال کیږي where do you live، چیرته زندگی کوئ. where do you live، چیرته زندگی کوئ. په اول کې خو موږ نه سوال وکړو چې
where are you from له کوم ځای مونږ ورته ویلی شو چې I am from the UK زه د UK یم. اوس دلته در سوال کیږي چې where do you live چیرته زندگی کوي. ګوره دا خو مونږ ته معلومه ده کنه یو نفر د یو ځای او په بل ځای کې زندگی کوي. دلته دا سوال ورته مونږ جواب ورکو چې I live in the United States زه په امریکا کې زندگی کوم یا ژوند کوم. I live in the United States زه په امریکا کې اوسېږم. بله پوښتنه چې تاسو نه کېږي what do you do ستا څه کار ده یعنی څه کوي. سټوډنټ یې ډاکټر یې کاریګر یې ته څه یې. what do you do I am a student زه یو شاګرد یم یا مونږ او تاسو دا لنډولی شو چې I am a student زه یو سټوډنټ یم. I am a student زه یو سټوډنټ یم. بل سوال مونږ او تاسو نه کېږي چې What is your favorite sport ستا د خوښې سپورټ کوم یو ده. What is your favorite sport My favorite sport is cricket زما د خوښې سپورټ کرکټ ده. لکه ستاسو چې هر څه خوښیږي کرکټ دې لرې کوي که فوټبال که هر څه دلته د کرکټ په ځای فوټبال هر څه اچوای شئ هر څه چې ستاسو خوښیږي. My favorite sport is cricket فوټبال. دا اوس چې کومې سنټنس یې مونږ وویلې د دې ټولو سمري اوس په دې ځای کې مونږ راوړې ده. پلیز انټرډیوس یور سیلف مهرباني وکړه خپل ځان راته معرفي کړه د خپل ځان تعارف راته وکړه. My name is Ahmad زما نوم احمد ده. I am 20 years old زه 20 کلن یم. I am from the UK زه د UK یم. I live in the United States او زه په امریکا کې زندگی کوم یا یونایټډ سټیټ. دویم سیکشن ته راغلو ډیلی لایف کویشنز. په ورځني ژوند کې چې مونږ او تاسو نه کومې سوالونه کیږي هغه اوس مونږ او تاسو په دې ځای کې وایو. نو اول سوال به تاسو نه داسې کیږي چې What time do you wake up What time do you wake up څه وخت له خوبه راجګېږئ. ګورئ دلته دوه آپشنه مونږ لرو wake up او get up. ګوره چې په دې کې چېرته غلط نه شئ. کله چې له خوبه راجګ شئ او سترګې وغړئ دغې ته wake up وایي او کله چې ته خپله بستره پرېږدې دې ته بیا get up وایي. نو اوس دلته موږ د تاسو نه سوال کړی چې what time do you wake up یعنې کله له خوبه راجګېږئ او خپلې سترګې غړئ. what time do you wake up کله له خوبه راجګېږئ. I wake up at 7 in the morning. I wake up at 7 in the morning. زه 7 بجې سبایي له خوبه راجګېږم. تاسو کولی شئ چې د دې 7 د ځایه 8 واچوئ که تاسو 8 بجې راجګېږئ که 6 بجې راجګېږئ او که 15 بجې راجګېږئ هغه واچوئ دلته 7 6 8. نو بل سوال چې موږ او تاسو نه کېږي What do you do after that له دغې وروسته ته څه کوې. له دغې وروسته ته څه کوې. I brush my teeth and take breakfast. زه خپل غاښونه برش کوم. ګوره teeth ټول غاښو ته وایي او tooth یو غاښ ته وایي. and take breakfast. ګوره take اخیستل یا رانیولو ته وایي خو دلته به مونږ او تاسو داسې نه وایو چې take breakfast د سبایي ډوډۍ رانیول. دلته take د خوړلو معنا ورکوي یعنی زه د سهار ډوډۍ خورم. I brush my teeth and take breakfast. زه خپل غاښونه برش کوم او د سهار ډوډۍ خورم. په دې سیکشن کې چې کومه سوال بل موږ نه کېږي هغه دا ده چې Do you go to work or study آیا ته کار ته ځې او که سبق وایې. نو که تاسو کار ته ځئ وایئ چې I go to work زه کار ته ځم. or تاسو یونیورسټۍ ته ځئ او سکول ته ځئ تاسو ویلی شئ چې I go to university زه پوهنتون ځم. بل سوال چې موږ او تاسو نه کېږي How do you do there هلته یعنی څنګه ځې هلته. I go by bus زه د بس په وسیله ځم. I go by car تاسو د بس لرې کولی شئ دلته کار موټر سایکل بایسکل. I go by bus زه د بس په واسطه ځم. نو سیکشن 3 دریم بخش at home conversation په کور کې conversation
په کور کې چې مونږ کومې خبرې اترې کوو اوس به هغه په ګډه سره زده کړو. Where is my phone؟ یعنی ستا موبایل ورک شوی ده، ته پوښتنه کوي چې Where is my phone؟ زما موبایل چیرته ده؟ Have you seen my mobile؟ آیا تاسو زما موبایل لیدلی ده؟ تاسو ته ویل کېږي چې It's on the table. هغه د میز په سر ده. It's on the table. هغه د میز په سر ده. یا تاسو ویلی شئ چې It is on the table. هغه د میز په سر ده. دواړه هیڅ مشکل نه لري ځکه چې دا It's لنډ شکل ده. It's under the table. هغه د میز نه لاندې ده. Under لاندې معنا ورکوي. It's under the table. هغه د میز نه لاندې ده. یا It's in the cupboard. هغه په الماری کې ده. It's in the cupboard. هغه په الماری کې ده. Are you busy right now؟ آیا ته اوس مصروفه یې؟ Are you busy right now؟ آیا ته اوس مصروفه یې؟ Yes, I am a little busy. هو لږ مصروفه یم. Yes, I am a little busy. هو زه لږ مصروفه یم. Can you help me؟ کولی شي ما سره مرسته وکړې؟ Yes, of course. هو ولې نه؟ یا تاسو sure هم استعمالولی شئ دلته. Yes, sure. هو ولې نه؟ یقینا. بس نو هغه کس چې تا نه سوال کړی و هغه به تاسو نه مننه وکړي. Thank you. مننه. You welcome. ښه راغلاست. کله چې تاسو نه یو نفر یا یو کس پوښتنه کوي بیا تاسو ورته وایي Yes, of course. هغه کار ورسره کوئ بیا هغه تاسو نه مننه کوي. تاسو ورته ویلی شئ چې You are welcome. ښه راغلاست. I am looking for محمود. زه په محمود پسې ګرځم. هغه به چیرته وي؟ I am looking for محمود. زه په محمود پسې ګرځم. Have you seen him؟ آیا ته هغه لیدلی دی؟ Have you seen him؟ Where is he؟ هغه چیرته دی؟ نو تاسو ته به هغه نفر وایي چې تاسو کوم نفر نه پوښتنه کړې. هغه په دکان کې هغه کس ته وایي چې هغه په دکان کې له خپلو ملګرو سره ده. He is in the shop with his friends. هغه په دکان کې له خپلو ملګرو سره ده. Section 4 څلورم بخش Expressions for speaking. هغه اصطلاحات چې مونږ د سپیکینګ لپاره کاروو. Don't rush. عجله مه کوه. تعدي مه کوه. یعنی تا ته یو څوک وایي چې Hurry up, let's go to work. زر کوه راځه چې کار ته ځو. ناوخته شوه. تاسو ورته ویلی شئ چې Don't rush. تعدي مه کوه. It's up to you. ستا مربوط کیږي. It's up to you. ستا مربوط کیږي. یو څوک درته وایي که نه چې راځه دا کار داسې وکړو هسې وکړو بیا ته ورته ویلی شي چې It's up to you. ستا مربوط کیږي. زما پکې غرض نشته. It's up to you. ستا مربوط کیږي. I am not sure. زه باوري نه یم. I am not sure. زه باوري نه یم. څوک درته وایي که نه چې دا پلانکی کار داسې نه ده شوی داسې نه ده شوی ته ورته ویلی شي چې I am not sure. زه یقیني نه یم. زه باوري نه یم. I am not sure. Why not؟ ولې نه؟ Why not؟ ولې نه؟ Go ahead. مخکې لاړ شه. Go ahead. مخکې لاړ شه. یعنی ته خپل یو ملګري سره ناست یې په یو ځای کې تاسو هغه ملګری تا ته یو سټوري یو داستان درته شروع کړی وایي نو په دې وخت کې یو بل نفر راځي ستاسو دا خبرې یا دا کوم سټوري چې تا ته شروع کړی دا قطع کوي. نو کله چې هغه ملګری لاړ شي بیا ته د خپل ملګري ته وایي چې Go ahead. مخکې لاړ شه. یعنی شروع یې کړه. Go ahead. I agree. زه راضي یم. ګوره دا سم بعضې خلک دا وایي I am agree. دا بالکل غلط ده. I agree. زه راضي یم. دا به I am agree نه وایي. I agree. زه راضي یم. I disagree. زه ناراضي یم. I disagree. زه ناراضي یم. No big deal. کومه غټه خبره نه ده. No big deal. کومه غټه خبره نه ده. زړه مه خوره. Of course. ولې نه؟ البته. Of course. Section 5 Short conversation practice. لنډ conversation practice یا تمرین. Are you ready؟ آیا ته تیار یې؟ Are you ready؟ آیا ته تیار یې؟ Yes, I am ready. هو تیار یم. Let's start. راځه چې شروع یې کړو. Okay. سمه ده. You can do it. ته یې کولی شې. You can do it. ته یې کولی شې. Practice part. د تمرین بخش.
اوس به زه تاسو نه سوالونه کوم او تاسو به جواب راکوئ. Don't be afraid of mistakes. Practice every sentences loudly. زه چې کوم سوالونه تاسو نه کوم جواب یې راکوئ. هیڅ د اشتباهاتو یا د غلطیو نه مه ویریږئ. نو زه سوالونه سټارټ کوم. What is your name? ته جواب راکوه. I am Ahmad. How old are you? I am 20 years old. Where are you from? I am from the UK. Where do you live? I live in the United States. What do you do? I am a student. Do you work or study? I go to university. If you like this speaking class, please like the video, subscribe to the channel for more English lessons. Share this video with your friends. Thank you for watching.